اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې برخه خوشحاله وه ځکه چې زړور خان کلی پرېښود او وتښتېده، خو زرمینې ورته وویل چې بیا هم احتیاط پکار دی. اوس به دا واورو چې جابر خان له ملا کریم خان څخه کومې غوښتنې لري. خدایه چې زما زوی به چېرته یې، مړ به یې که ژوندی به یې، هېڅ حالوالې نشته. یا د الله تعالی نیکبختي ولې حال احوال نشته؟ هغه خلقو زنګ نه وهلی چې ستاسو زوی موږ سره دی؟ دروغ وایي، دا تاسو پوی کړي دي. ترورې موږ نه دي پوی کړي، شکر دی عبدالرحیم ژوندی دی او موږ خلک څرنګه پوی که، موږ خو پیژنو نه. او بیا کاکا ته یې هم ویلې چې عبدالرحیم به تاسو سره خبرې وکړي. نو کومه دی، کله به خبرې کوي؟ چپ دغه دی زنګ راغی. السلام علیکم. څوک خبرې کوي؟ ته بیا زما د نوم پوښتنه کوې؟ ته دا راته ووایه چې په خبره باندې دې فکر کړی دی او که نه؟ درته مې ویلي و چې د امن د کمیټې نه لاس په سر شه او د قانون نه هم راتېر شئ. قانون موږ ته پرېږدئ. خو ما هم درته ویلي وو چې زه باید اول خپل زوی سره خبرې وکړم چې زما باور وشي چې ستاسو خبره سمه ده او که نه. او تا را سره وعده م کړې وه چې عبدالرحیم به تا سره خبرې کوي. ما وعده کړې وه او زه په خپل وعده باندې ولاړ یم. واخله زوی سره دې خبرې وکړه. عبدالرحیم زویه، السلام علیکم. وعلیکم سلام پلاره، څنګه یې؟ مور مې څنګه ده؟ د دې پوښتنې نه تېر شه. څه چې ما درته ویل هغه ووایه. زویه دوی درته څه وایي هغه ووایه. پلاره چې هر څه درته وایي پام کوئ د دې خبره ونه منئ او زما هم پروا ونه کوئ. د دې پروا مه کوئ. ونیسئ. پروا یې مه کوئ. خبره وکړه. وی خدایه زوی راته مړ که زه به څه کومه؟ د عبدالرحیم پلاره هله زر کوه څخه مې وکړه، کنې زوی نه خلاصېږو. حوصله په ځای که، الله تعالی به خیر کړي. ترورې ته راځه، په دې شکر وکړه چې عبدالرحیم ژوندی دی، نورې خبرې به هم خدای اسانه کړي. ما درته نه ویلې عبدالرحیم ژوندی دی، هېڅ څه ورباندې نه دي شوي. وی نادیه چې د خلکو سره ګیر دی نو څه به کېږي؟ هغوی ژوندی راته نه راپرېږدي. وی خدایه ابراره زویه، خدای چې راغلې، دومره مسافري دې وکړه. زویه موږ درته نه یادېدو، خپله خور دې درته نه یادېده؟ مورې ولې مې نه یادېدی؟ خو چا به راوستی ومه؟ ما پلار ته څه ویلي م نو. اوس نو چا راوستې؟ هغوی درته وویل که تا وویل؟ اوس خو ما پلار ته م وویل او تورپیکۍ کاني ته م چې ما خپلې مور له بوځئ. کاش زویه ځان ته راغلی وی، یوازې ته مې پکار وی. ته زویه سترګې مې درپسې راووتې، بلا دې واخلم. مورې خو ده به څنګه راغلی وی؟ زه خو وړوکی یم، یوازې نشم راتلی او دا ځای راته معلوم هم نه و. که ورک شوی وی نو بیا ورک دې ستا دشمنان شي. ستا پلار او تورپیکۍ ته مې په زړه کې ډېر څه دي، داسې په قرار یې کله پرېږدم. داسې به یې درته خوشحاله کړم چې ته م وایې آفرین. ته وګوره زما نه زما زوی جدا کړی و. شکر خدایه شکر چې زوی مې خپلې غېږې ته راغی. خو مورې تورپیکۍ کاني ته به څه نه وې، هغې په ما ډېر پام کړی، زه یې هر وخت کې خوشحاله ساتلی یم، خو بیا هم تا پسې خفه کېدم. تورپیکۍ ته به ولې څه نه وایم؟ د هغې د لاسه خو مې په زړه پلۍ ولاړې دي، پلۍ. زویه زما ځای همغې نیولی، همغې. که تورپیکۍ ستا د پلار سره واده نه وی کړی نو کېدی شي چې زه بېرته درغلې وی. خیر ده مورې، هغې ته څه مه وایه، ستا ځای خو نشي نیولی. زه تا ته هم ګران یم
او هغې ته هم تشه چې به یې ګلزار ته ورکو هغه به یې ما ته هم راکو او ګلزار ما سره جنګ هم نه کو. زه خیر هغوی سره به ګورم، خو زویه ته به نور نه ځې ښه؟ زه در پسې ډېره خفه کېږم. خور سره به دې دلته لوبې کې او زه به هم در باندې ډاډه یم. مورې زه هم بیا نه ځمه خو مدرسه رانه پاتې کېږي، هغې سره به څه کوم، کلي ته به بیا ځم. کلي ته د تلو ضرورت نشته، رامداد سره به یو ځای سبق ته ځې راځې. مورې تورپیکی کانې خو به نه خفه کېږي، هسې نه هغه خفه شي. ښه د هغې د خفګان فکر در سره شته او زما نه؟ هغه مې ډېر ښه ساتي، هر وخت کې ما خوشحاله کوي، نو ځکه ویمه. ولې زه دې خوشحاله نه ساتم؟ زه خو دې مور یم که نه؟ هغه خو دې مور نه ده؟ ولې نه مورې، تا نه بغیر خو بیا ډېر خفه یم. بس چې ما پسې خفه کېږي نو بیا به همدلته ما سره اوسېږي. زه دې پلار ته وایم تا رانه نشي بوتلی. سلګۍ ته دا لوښې موښې در ټول که او زه به لاړ شم له خیر سره ژرندې ته. مورې دعا کوه لاړم په خیر. ورځه زویه په مخه دې رڼا شه. وجلی دا لوښي ټول که که نه ولې ورته ګورې؟ ترورې ستا مخکې پیاله ډکه ده، ما ویل چې دې سره څه وکړم. دا پرېږده نور دا ټول که. او جعفره زویه ته څنګه خوا دې خوا ګورې؟ مورې هغه د ژرندې کالي مې لټول، ما ویل چې هغه ځان سره واخلم. ښه هغه خو یې پرون ایزلي وو په تناب پراته دي. سمه ده زه به یې واخلم. ورځه چې در باندې ناوخته کېږي. هی هی هغه چا رښتیا ویلي دي چې نه به ناصر خان ویتل او نه به سرو خان ویتل. زموږ په کلي کې په بازو هم دا کانه وشوه. مورې ستا خبرې مې واورېدې بېرته راوګرځېدم. ما ویل چې دا خبره دې څنګه وکړه؟ ها دا مې د سنګینې پورې وکړله چې زوی کلي ته راغی نو مور او لور دواړه په هوا ګرځېدې، ځمکې ته یې نه کتل، په دې خبره نه وه چې زوی به یې ورته کوم نوم پرېږدي. ترورې خیر دی په دې هکله ته زما نوم مه اخله، ما نه د ورور طرفداری کړی او نه به یې کوم، د هغه کارونه زموږ نه خوښېده. ښه نو په اوله ورځ خو همدا تا منډې ور وهلې چې ورور مې راځي او مور خو دې پرېږده، هغې به لا ګواښونه هم کول چې زما لور سره ستاسو په کور کې زیاتی کېږي او د دې زیاتي پوښتنه به درنه زړور خان کوي. دا یې زړور خان و، خپله کورنۍ په شرمونو وشرموله. مورې نو ته اوس دا خبرې ولې دلته کې؟ په دې باندې خو سلګۍ خفه کېږي او سلګۍ خو درته وویل چې نه زما د هغې کارون سره جوړه او نه د هغه سره. خیر دی مورې دې خبرو نه تېرېږه. زویه که دوی هر څومره انکار وکړي د سنګینې زوی دی او د سلګۍ ورور. ترورې زما ورور دی خو ما ورسره راشه درشه پریښې وه او پاتې شوه د مور خبره مې. مور مې چې ورسره لاره وړله نو زما د مور نه هم زړه بد دی، زما کور دا دی هغه نه، او څوک چې زموږ په کور کې لاسوهنه کوي زه د هغوی سره هېڅکله نه جوړېږم. آفرین اوس خو دې واورېدل مورې که نه؟ او ما واورېدل خو ځه ته لاړ شه چې په تا ناوخته دی. عبدالرحیمه تا زما د خبرې نه انکار څنګه وکړو؟ ولې دې پلار ته وویلې چې د دوی غوښتنې ونه منې؟ که ستاسو غوښتنې ونه مني نو تاسو به څه وکئ؟ مړ به مې کوئ، زه تیار یم. وژنو دې وژنو دې. جابر خانه هسې غوڅو باندې کار نه کېږي، ما ته اجازه وکړه چې د مرغۍ غوندې درته ستا په ګوتو کې وباسم، په ګوتو کې. ما خو دا هغه ورځ وشو، خو تا ویل چې د ده په سر باندې به موږ ډېره ګټه ترلاسه کړو. کومه ده ګټه؟ بسرده اوس یې درته چاره کوم. خوشې کړه سیکل ته را خوشې کړه. هلته وی چې وژنئ او دلته راته وی چې پرېږدئ. د مرګ موږ ته دومره سخت نه ده، دا موږ هر وخت وژلی شو. اول باید په دې باندې خپل مقصد ترلاسه کړو. بس همدغه مقصد دی چې دا له مخې لرې شي او زه خپلې مینې ته ورسېږم. سکندره دا ارمان به ګور ته ویسي، ټوټه ټوټه به شم، خو دا ارمان به د رانه پوره نه شي. غلی شه راته وایم، دا خبره خوشې کړه. جابر خانه نور مې ورته صبر تمام دی، زه دا سړی ژوندی
نشم لیدی. آرام شه ده سره به بیا ګوره. راځه دې خوا ته راشه، راځه چې ځو. نه، بس دا زما اخري خبره ده چې یا به په دې ځای کې دای او یا به زه تېره سترګې پناه کړمه، خو چې اوس مې په ورسېده ژوندی درته نه پرېږدم. د کشمالې پلاره دا تاسو دواړه په کومو سترګو راغلي؟ سکینې، مونږ خو په دې خاطر راغلي یو چې د خیره سره زړې لانجې ختمې کړو. رښتیا وایي، په همدې خاطر ورسره زم راغلمه چې موږ ټول نوی ژوند شروع کړو په خوشحالۍ باندې. غلی شه ته خو خبرې مه کوه. ستا د لاسه خو په ما باندې کور وران شوی دی. کور دې رانه واخیسته، خاوند دې رانه واخیسته، زما په هغه کور کې ځای نشته. اوس چې دلته مې یو څو شپېښې تېرېږي دلته م راپسې راغلې. دا خو ښه دی چې کشماله دلته شته دی، که نه نو ما به څه کول؟ زما ښه ژوند ستا د لاسه ختم شو تورپیکۍ، ستا د لاسه. سکینې خیر دی، ته دې حوصله په ځای که. موږ تا ته په ښه نیت راغلي یو. بس ما ته ستا ښه نیت معلوم دی. که تا ښه نیت درلودی نو تا به د ابرار پلار سره واده نه کولو. سکینې، د خدای خاطر وکړه، اوس په تللو اوبو پسې بیل مه راخله. تورپیکۍ په همدې خاطر راغلې ده چې تا پخلا کي او تا ځان سره بیرته بوځي. ته ولې داسې کوې؟ زه نه ځم هغه کور ته، نه ځمه. زه لاړه شمه د خپلې دښمنې سره اوسېږمه چې دلته خوشحاله یم نو همدلته مې پرېږدئ. سمه ده چې ته چېرته خوشحاله یې، موږ تا سره غرض نه کوو. خدای دې تا نه خفه کوي، خو بیا هم نه ویل کېږي بني ادم دی. که څه خبره پیدا کېږي نو د کشمالې پلار خبروه، موږ به دې پوښتنه کوو او شکر دی کشمال هم شته دی. که څه خبرې هغې سره هم کوه. هغې سره خو خبرې کوم، خدای دې ژوندی لري. او پاتې شوه دا چې زه به تاسو ته احوال در کوم چې په ما باندې څه تېرېږي. دا احوال نشم در کولی. همدا اوس یې درته وایم چې زه په مرکز کې کار کوم، پیسې ګټم، خو زما پې ګزاره نه کېږي. د کشمالې پلاره ما ته به خپله خرچه رالیږي، ځکه اوس به ما سره ابرار هم دلته وي. سمه ده سکینې، بس چې څنګه ته وې هغه شان به کوو له خیره سره. خو که خرچې کې ځنډ راغی نو د کشمالې پلاره واوره، بیا به ما نه بده ښځه نه یي. الله 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 زما بچی الله. بخملي انعام ګل خو ویده دی که نه؟ زم پوهېږم چې ویده دی، خو وایم چې لږ ښه ویده سي نو زه به ترې کارونو ته اوزګاره سم. زه ما ته یې پرېږده، بیا به یې زه زنګومه. که ته کوم کار پسې ځي ورشه کار دې وکړه. حاضره ساعت خو چې څه نسته، بیا وروسته د کاله کارونه دي هغه به وکړمه. خو رښتیا د تازه ګل پلاره یو مشوره مې در سره کوله. خدایه خیر، د څه شي مشوره؟ ما ویلې چې د تازه ګل دپاره کور ودان کو. څه؟ تازه ګل ته کور ودان کو؟ بخملې دا خبره ته کوې که تازه ګل کړې ده؟ هغه چې نه دي ویلې، اول تا سره مشوره کومه چې ستا څنګه خوښه ده. زه خو وایم چې کور به م ودان سي او د زرکې غم به پرې لږ کم سي. خبره دې ډېره ښه ده بخملې، که زما په زړه شي نو زه پکې ځنډ نه کومه. خو که تازه ګل یې ومني، ځکه زه چې تازه ګل ته ګورم او بیا یې د زرکې او د هغې د اولادونو سره مینې ته ګورم نو فکر نه کومه که بل واده ته غاړه کیږدي. انعام ګل هغه ته د زرکې یادګار دی، نو په دې خاطر هم هغه کیدی شي بل واده ونه کړي چې هسې نه خدای مکه د زرکې یادګار ترې خراب شي او بیا ورنه د زرکې اروا خفه شي. خو زه به ورسره خبره وکړم که نه، مقصد چې ستا اجازه یي او ستا رضا یي. اوس چې زرکه مړه ده نو تازه ګل به تر عمره همداسې اوسېږي چې کور به یې وران وي، بچي به یې بې موره وي. داسې خو نسي کېدی. شکر دی ځوان دی چې کورنۍ پوره یې نو ښه ښکاري. سمه ده، ورسره وغږېږه. که یې درته هو وکړله بیا به زه او ته مخکې قدم واخلو. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې جابر عبدالرحیم له ملا صاحب سره وغږاوه، خو عبدالرحیم پلار ته وویل چې د دوی غوښتنې ونه مني.
عبدالرحیم دا خبرې د احساساتو له وجې کړي. نو آیا په احساساتو کې داسې خبرې کول پکار دي سره له دې چې پوهیږي ژوند ته یې خطر دی؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 30 55 0 0 6 3 50.